تازه خبر: رمضان بشردوست تر زنداني کېدو وروسته خوشي سو. د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونو د پخواني ولسي جرګې مخکښ غړی رمضان بشردوست زنداني کړی و، خو اوس یې د خوشي کېدو خبر راغلی. دا چې رمضان بشردوست چا او ولې زنداني کړی و او هغه د خپل زنداني کېدو په اړه څه ویلي، خپله د هغه له خولې واورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پرس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. به نام حق و به یاد فقرا هموطنان عزیز سلام. اولا امید است معذرت من را بپذیرید که چند ساعت باعث تشویش شما شدم. این تشویش شما و توجه شما به من، محبت شما نشانه وطن دوستی، نشانه شعور سیاسی شماست. دی تاسیمینه دی ما سره، دی خاور سره مینه ده، دی هیواد سره مینه ده، دی ولوس سره مینه ده. دومین که هیچ تشویش نداشته باشید. من کاملا صحت دارم، هیچ مشکلی نبود، هیچ مشکلی نیست و به خواست خداوند و دعای شما هیچ مشکلی پیش نخواهد. من در دیر ستونزه ده چی تاسو هر یو ته ځواب ورکو. د دې دپاره دي چې د دې ویډیو له لارې د زما د فیسبوک او کانال یوټیوب له لارې تاسو ته اطمینان ورکوم چې هیڅ ستونزه نه ده. بخاطر این است که از طریق چنل یوتیوب من و فیسبوک من به شما اطمینان میدهم که هیچ تشویش نداشته باشید. ډیره مننه. تشکر. د پخواني ولسي جرګې مخکښ غړي رمضان بشردوست پر خپله فیسبوک پاڼه په یوې ویډیو کې د خپلې روغتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبه د سرطان 29مه څو سرچینو تاند ته وویل چې طالبانو د ولسي جرګې پخوانی غړی رمضان بشردوست نیولی دی. بشردوست د پخواني جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په کابل کې پاتې سو. نوموړی د جمهوري حکومت د چارواکو سخت منتقد و. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو بشردوست ولې نیولی و، خو نوموړي په وروستیو کې په ځینو مواردو کې پر طالبانو نیوکې کړې وې او ګمان یې کاوه چې د جمهوري نظام د مهال په شان به بیا هم څوک ورته څه نه وایي. که څه هم طالبانو تر اوسه پورې رسما د بشردوست نیونه او خوشي کېدل تایید یا رد کړي نه دي، خو دې ته په پام چې بشردوست روانه اونۍ د ښځو خلاف د طالبانو پالیسي غندلې وه. ګمان کیږي چې د نوموړي د نیول کېدو ادعا به حقیقت ولري. تیره ورځ چې هر شنبه هم داسې راپورونه خپاره سول چې ګواکې بشردوست نیول سوی دی، خو ښاغلي بشردوست د دې راپورونو له تایید یا ردولو پرته زیاته کړې کومه ستونزه ورته نه ده پیښه سوې او روغ دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پرس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.